الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. وزما دوستانو، رب العالمین انسانان پیدا کړي دي او د دې انسانانو نه غلطیان کیږي او د هغه غلطیانو د معاف کولو دپاره رب العالمین د توبې د دروازه کولاو کړې ده. تر انسان تر مرګه پورې د ده توبه چې دی هغه قبلیږي. کله چې انسان باندې مرګ راشي او د ده ساه د مرۍ ته لا نه رارسېدلی، نو تر هغه وخته پورې د دې انسان دا توبه دا قبلیږي. رب العالمین ډېر یو مهربانه دی په خپل بنده باندې. په قرآن عظیم کې رب العالمین فرمایي یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبة نصوحا، چې ای د ایمان خاوندانو تاسو خپل رب ته رښتونې توبه وباسئ. توبه څه ته ویلی کېږي؟ توبه خپېمانتیا ته ویلی کېږي چې ته یو ګناه وکړې او په هغې ګناه باندې ته خفی، زړه ستا خفی او په هغې باندې ته د رب العالمین نه توبه وباسې چې الله زه به دا قسمه ګناه بیا نه کومه. نو دې ته ویلی کېږي توبه. حدیث کې هم راځي، نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي ان الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلی دي چې یقینا الله چې دی توبه قبلی د خپل بنده تر هغه وخته پورې چې د ده ساه د مرۍ ته نه رارسېدلی. بل حدیث کې راځي، نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربها، چا چې توبه وویسته مخکې د راختلو د نور د مغرب نه، چې د مغرب نه لا نور نه دی راختی، د هغې د راختلو نه مخکې د توبه وویسته، نو تاب الله علیه، نو رب العالمین د هغې انسان توبه قبلی. دا شانتې حدیث کې هم راځي، بل حدیث کې راځي، نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي التائب من الذنب کمن لا ذنب له، چا چې توبه وویستله دی د ګناهونو نه داسې پاکیږي چې دا اډو ګناه کړی دی. رب العالمین مونږ او تاسو ته د ایمان دا دولت را کړی دی او کلمه راته نصیب کړې ده او زمونږ نه به غلطیانې کیږي، ځکه چې د ګناهونو نه معصوم چې دی هغه انبیا دي. د انبیاو نه علاوه هر بنده هر انسان هغه خطاکار دی او د هغه نه خطاګانې کیږي او غلطیانې ترې کیږي. نو دی به د دغه غلطیانو د خطاګانو د ختمولو دپاره د ده سره لاره سیپه د دې د توبه د ویستلو ده چې دی به ماته توبه وباسي. خو زه په افسوس سره دا خبره کوم، هر انسان په ګناهونو کې مبتلا دی، د آخرت غم ورسره نشته، د قبر غم ورسره نشته، چې رب العالمین ته به مونږ مخامخ کیږو او رب العالمین به زمونږ او ستاسو نه چې دی تپوس کوي، زمونږ په د اعمالو تپوس په زمونږ نه کوي چې زمونږ اعمال آیا دا ښه اعمال مونږ کړي دي او که بد عملو کړي دي. د دې تپوس رب العالمین په ورځ د قیامت باندې کوي. خو په افسوس سره دا خبره زه کوم چې زمونږ مسلمان بنده دا خبره بالکل چې دی هغه هیره کړې ده چې د رب العالمین سره ملاقات کول. نو مونږ له تاسو له پکار دي چې څومره هم مونږ ګناهونه کړي د خپلو ګناهونو توبه رب العالمین ته وباسو. الله پاک دې مونږ او تاسو له د عمل کولو توفیق